سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن ډیر مهم درس دی او دینه بعد ټول چې کوم راتلونکي درسونه دي هغه ډیر زیات مهم دي. دینه بعد زموږ ستاسو راتلونکي درسونه او نن درس کوم دی هغه په زمانو باندې دی. ټینسونه شروع کوو. تاسو کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې ټول ملګرو سره شریک کړئ، خاص کر نوي راغلي ملګري. دغه نوي راغلي ملګري ځکه مهم دي چې یو به دوی د صحیح او دقیق معلوماتو نه خبرېږي، دویم به دا دی چې دوی به څه ناڅه ژبه زده کوي. نو تاسو کوشش وکړئ ټولو ملګرو سره دغه ویډیوګانې شریکې کړئ تر څو دوی ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي او دوی څه ناڅه ژبې ته هم کار وکړي، فرانسوي ژبه هم زده کړي. منګه د نن نه بعد چې کوم زموږ ویډیوګانې دي راتلونکي هغه ټولې په زمانو باندې تر څو موږ ټولې زمانې ووایو. نو دغسې لکه څنګه موږ تاسو په انګلیسي کې د موجوده زمانې نه شروع کوله، نو نن به هم زموږ اولنی درس اولنی چې کومه زمانه ده هغه به په خزان باندې موږ خبره کوو چې دا څه ته ویل کېږي او د دې یو څو مثاله ما درکړي. په راتلونکي درس کې به موږ د دې په سټرکچر باندې د دې په هغه فورمول باندې خبره کوو چې څنګه به تاسو د کې جملې جوړوئ، منفي به څنګه جوړوئ، مثبت به څنګه جوړوئ، سوالیه به څنګه جوړوئ، جواب به څنګه ورکوئ. نو بس موږ ان شاء الله په دغه یو ټنس باندې 15 ویډیوګانې جوړیږي او په دې به تفصیلي خبرې کوو. نو نن چې کوم زمونږ درس دی دا به د موجوده زمانې په تعریف باندې خبره کوو او یو 2-3 مثاله ما تاسو ته راوړي دي. دغه ډیر مهم ده چې تاسو دغه تعریف او د هر څه زده کړئ تر څو پوه شئ، تر څو مخکې راتلونکي درسونه تاسو ته اسانه وي او تاسو په بهتر ډول باندې پوه شئ. نو نن چې کوم زمونږ درس دی هغه دی پریزان د لاندیکاتیف، یعنی سمپل پریزنت ټنس، یعنی موجوده زمانه، فعل حال. صحیح ده؟ هر کله چې موږ زمانې زده کوو، ټنسونه زده کوو، باید موږ اول په موجوده زمانه باندې خبره وکړو، دغسې بیا په تېره شوې باندې او بیا په راتلونکي باندې په مستقبل باندې خبره وکړو. بله یو خبره زه تاسو ته بیا یادونه کوم، دا ډېره مهمه خبره ده. لکه په انګلیسي کې موږ تاسو به 2 ټنسونه لرل چې سمپل پریزنت ټنس او پریزنت کانټینیوس ټنس. سمپل پریزنت ټنس به هغه زمانه باندې هغه حالت هغه افعالو باندې خبره کوله یا هغه کار باندې خبره کوله چې کوم به هره ورځ یا ریګولر به هغه واقع کېدو، او پریزنت کانټینیوس ټنس به هغه څه باندې خبره کوله چې دا به په هغه وخت کې چې کله به تا دغه خبره کوله په هغه وخت کې به واقع کېدو، یعنی کانټینیوس و، جاري و، په هغه وخت کې چې واقع کېدو نو هغې په اړه به دوی خبره کوله دغه ټنس. یعنی هلته 2 ټنس و، ولې په فرانسوي ژبه کې موږ د دواړو دپاره بیا یو ټنس لرو چې هغه دی پریزان د لاندیکاتیف، یعنی سمپل پریزنت ټنس. صحیح ده؟ دا ما په دغه تعریف کې هم تاسو دا خبره کړې ده او زه درته ځکه درته وایم چې دغه تعریف ډېر مهم دی چې تاسو په ځان پوه کړئ. نو راځئ تعریف چې ووایو چې په تعریف کې څه دي او څه ته ویلی کېږي پریزان د لاندیکاتیف. صحیح دی؟ il montre une action، دا موږ ته ښیي یو کار، یو اکشن، یو عمل. دغه پریزنت ټنس یا پریزان د لاندیکاتیف موږ ته هغه عمل، هغه اکشن ښیي، هغه کار ښیي qui se passe au moment، وای چې کوم په دغه وخت کې، په دغه مومنت کې، په دغه وخت کې واقع کېږي، دا اوس وخت کې واقع کېږي، روان دی، هغه کار موږ ته ښیي. بل هابیچوالما یا هغه کار چې هغه تکراري کېږي، یعنی عادت نه وبخئ، تکراري نه، عادتاً کېږي. عادتاً مثال زه هره ورځ مخ او لاس مینځم. صحیح ده؟ دا زما عادت دی. صحیح ده؟ نو دا هغه زمانه ده چې موږ ته ښیي هغه کارونو په اړه باندې خبره کوي چې کوم په دغه اوس وخت کې واقع کېږي. دا کله چې موږ خبرې کوو، یا هغه کارونو په اړه چې کوم زموږ عادتاً هره ورځ کوو، یا هر هفته کوو، یا هره ورځ کوو، یا هر ساعت کوو، یا هره میاشت کوو. صحیح ده؟ او اخیری ریګولیرما مطلب یعنی ریګولرلی، چې موږ هره ورځ یو کار کوو ریګولرلی. صحیح ده؟ زه هره ورځ کار ته ځم، عادت مې نه دی خو هره ورځ ریګولر کار ته ځم. صحیح ده؟ دغسې مثال زه هره ورځ مکتب ته ځم ریګولر. نو 3 خبرې دلته پریزان د لاندیکاتیف موږ ته 3 کارونه ښیي. دا په 3 اکشنو باندې خبره کوي، یعنی هغه کار چې هغه واقع کېږي هم دا اوس واقع کېږي، یا هغه کار چې کوم زموږ تاسو هره ورځ عادت یا هفته یا هره ورځ واقع کېږي هغې په اړه خبره کوي، یا هغه کار چې موږ تاسو تکرارا هره ورځ کوو یا هر هفته یې کوو، یا مطلب په موجوده دی اوس حال کې موږ کوو. صحیح ده؟ نو دغه 3 واړو په اړه باندې پریزان د لاندیکاتیف خبره کوي. صحیح ده؟ په فرانسوي ژبه کې سمپل پریزنت ټنس 3 کارونو په اړه خبره کوي چې هغه کار چې کوم واقع کېږي په دغه وخت کې چې کله موږ خبره کوو،
دا اوس روان حالت کې یا هغه کار چې کوم عادتاً روز موږ تاسو کوو یا هر هفته کوو په دغه موجوده زمانه کې یو کار کوو عادتاً یا چې کوم بار بار یو کار موږ کوو تکراری کوو هغې په اړه باندې خبره کوي صحیح دی دا و د پریزان د الاندیکاتیف تعریف که تاسو نه څوک خبره وکړي نو دغه تعریف کې ګوره ډېره مهمه خبره دا ده چې په پریزان د الاندیکاتیف چې کوم دی دا په موجوده یعنی عادتاً موږ هره ورځ کار کوو یا یو شی کوو یا په هفته کې کوو په هغې په اړه خبرې کوي یا یو کار زه اوس لګیا یم اوس خبرې کوم مثال صحیح ده مثال زه اوس فرانسوي وایم یا زه اوس پښتو وایم صحیح ده نو په انګلیسي کې به موږ سره دې دپاره ګوره دا دوه مثال ستاسو در کوم بیا به تاسو له فرق ډېر واضح شي ژه پاغلی پښتو مثال دا ښیي چې یو کار زه هره ورځ کوم په انګلیسي کې زه مثال باید درکړم I speak French مطلب زه په پریزنټ ټنس په انګلیسي کې یو مثال در کوم چې تاسو په بهتر ډول باندې پوه شئ I speak English I speak French دا سمپل پریزنټ ټنس دی چې زه په فرانسوي کې خبرې کوم یا هره ورځ کوم هر هفته کوم یا عادت مې دی هر څه چې دي بیا موږ سره پریزنټ کانټینیوس ټنس چې I am speaking French دې مطلب دا و چې زه اوس لګیا یم په فرانسوي کې خبرې کوم دوه زمانې په انګلیسي کې اوس په فرانسوي کې دا دواړه را یوځای شوي او دا په پریزان د الاندیکاتیف کې راغلي دي یعنی دلته ورته په فرانسوي کې یو ټنس دی یو زمانه ده دا زموږ ستاسو لپاره نور اسانه شوی هغه ټنس او زمانه کم یو دی همدا دی پریزان د الاندیکاتیف دی صحیح دی مثال درکړی je parle français مطلب زه په فرانسوي خبرې کوم که ته اوس چا سره لګیا خبرې کې هم دا معنی شوه او که ته هره ورځ په دې خبره کې هم دغه یو ټنس دی نو ګورئ دا زموږ ستاسو لپاره اسانه شوی بجای دی چې موږ دوه ټنس په انګلیش کې زده کول په فرانسوي کې به موږ یو ټنس دلته دی او هغه هم دا یو ټنس دی دا یو ټنس به زده کوو صحیح دی امید لرم چې تاسو مطلب اخیستی ما دویم مثال درکړ il travaille tous les jours هغه هره ورځ کار کوي ګور هره ورځ هغه کار ته ځي régulièrement هغه هره ورځ کار ته ځي صحیح دی تکرارا کار ته ځي نو ځکه به موږ دې دپاره پریزان د الاندیکاتیف استفاده کوو یا سمپل پریزنټ ټنس موږ سره nous achetons مطلب موږ اخلو یو خوراک هره ورځ اخلو یا هر هفته یې اخلو صحیح ده ګوره دغه کار habituellement یا régulièrement موږ نه کېږي موږ یې کوو صحیح ده نو دا درېو مثالونه دغه سمپل پریزنټ ټنس دپاره په فرانسوي کې پریزان د الاندیکاتیف چې کوم دی دا هر کار چې هغه وس په دغه جریان کې واقع کېږي هغې دپاره ته هم موږ استفاده کوو یا هغه کار چې موږ یا هر هفته کوو هره ورځ کوو یا هر مازدیګري کوو یا هر ماښام کوو یا هر کال کوو یا مثال هر میاشتې کوو موږ اوس په دې موجوده زمانه کې نو هغې دواړو دپاره موږ پریزان د الاندیکاتیف چې کوم دی د دغې زمانې نه استفاده کوو نو دا د اولنی ټنس د پریزان د الاندیکاتیف تعریف ډیفینیشن امید لرم چې تاسو به زده کړئ تاسو پوه شوي که تاسو څه پوښتنه لرئ نو تاسو په کمنټ سیکشن کې مانه خامخا پوښتنه کولی شي بله دا چې په راتلونکي درس کې ځکه ما دا په یو درس کې راوړو چې بیا به درس ډېر غټ شي او اکثره ملګري دا وایي چې ویډیو ډېره غټه شوه بعضې خبرې مه تکراروه زه مجبور یم چې بعضې خبرې تاسو ته تکرار کړم بار بار چې تر څو تاسو پې پوه شئ ستاسو په ذهن کې کښېني صحیح ده انشاءالله په راتلونکي ټنس کې راتلونکي په ویډیو کې به زه به د دې په سټرکچر باندې د دې ساخت باندې د دې فورمول باندې څنګه موږ دې کې جملې جوړو په دې به خبرې کوو که تاسو پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه پرېښودلی شئ درس همدومره و مننه ملګرو په مخه